من کې به کله ښایسته اخلاق راشي 12 کاره باید موږ تاسو وکړو د اسلام دین 12 کاره موږ له ویلي دي که زموږ ضرورت ښایسته اخلاق له په به هغه اخلاق له ضرورت نه وي کیسه کې به اوسېږي. اول الحیا د حیا په کتیو حدیث تاسو له ترمذی کې چې بالکل په دې ځلې ځان له ولي کوي. حیا دې ته نشو ویل کېدلی چې سړی په وجه کې روان دی او بس په سر صادر راواچو دا ډېر حیاناک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا څلور کارونه چې پچا کې په ورځ قیامت د حیاناکو په سب کې دا راوچتي کې د شرمېدل انسانانو په سب کې راوچتي. اول سر او په دې سر کې چې کوم اندامونه دي د قرآن او سنت برابر استعمالېږي که غلط خپل سترګې وګوره، خپل ژبه وګوره، خپل غوږونه وګوره، خپل دماغ وګوره، خپل پوزه وګوره. کدا په دې شي کې استعمالېږي چې الله او رسول ور باندې خوشاليږي ته په ورځ قیامت کې د حیاناکو په سب کې راوچت شي. که پردې زنانه لګوري او بد نظری کوي او بل کوي پیغمبر فرمایي د قیامت په ورځ باندې ته شرمېدلې. خو سر خپل ځان ته وګور. دویم چې کله انسان د خپل نفس حفاظت وکړي، د نفس حفاظت په دوه طریقو دی. یو دا چې انسان دې له حرام مال وردنه نه کوي، او دویم دا چې سړی ځان غلط استعمال نه کوي زنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه صحابي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ملګری داغه غلام او چرته دمونه کړي واغه خرڅ راوته او په دې خوراکو کې ټول ارڅ استفراغ کړو. زما بدن کې حرام را نشي. دویم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوه اندامونو ذمہواری چې چا مال راکړي د جنت ذمہوار یم. یو د دواړو جام مبارک چې هغه ژبه ده او د دوه ورونو مبارک چې هغه خاص اندام دی. او دریم مرګ یادول. تو ګوره چې موږ پرون ورځ څومره مرګ یاد کړی ځه. څلورم د قیامت تذکره. دویم التواضع عاجزي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاجزي قاضي عیاض په شفا کې او امام ترمذی په خپل سنن کې ذکر کړی دا چې مزل به کو څنګه به کو. شیخ صاحب ان شاء الله په اخلاق کې تاسو له وایي د ملګرو په دې مابین کې ژوند څنګه کو، د رب العالمین په وړاندې به چې بندگی کول څنګه، خوراک به په کوم طریقه کو. کله به د خپل پوښتنه کې نه سوچا ورته یا رسول الله د خوراک ولې کوي؟ وېزه غلام یم د غلام غوندې خوراک کوم. فتح د مکه کې لزر مجاهدین سره دی. یو طرف خالد ابن ولید، بل طرف زبیر ابن عوام، بل طرف ابو عبیده ابن جراح، او بل طرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن دا خپل تندې د دې پالان سره هم نږدې کړه او د سترګو نه وښ کېتلی حیا منه د الله نه پکې حیا وا دی له ویل شي عاجزي. مونږ به دومره کوخ پی به پړسې دي ته په ایمان دې ما ته په ټول عمر کې خپې پړسې دي. عائشه ورته ویل یا رسول الله ته خو الله معاف کړي. ویسه د الله شکر گزار بنده نشم، ما باندې څومره احسانات الله کړی دي. دریم اساسي بنیادی صفت الصدق. دې باره کې یو حدیث تاسو له وایم. صدق څه معنا؟ صدق دې ته ویل کېږي چې انسان ظاهر او باطن برابر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن ماجه کې روایت دی پر روایت د ثوبان د الله نبی فرمایي چې په ورځ قیامت زما په امت کې او بعضی انسانان دومره اعمال به کړي لکه د غرونو په اندازه، خو په الله رب العزت به ټول برباد کړي. صحابه ویل یا رسول الله دا خلک څوک دي؟ د مانځه په ټیم کې مونږ کړي، د روژې په وخت کې روژه نیولې، د دعوت په وخت کې دعوت کړي، د حج په وخت کې حج کړي، د جهاد په وخت کې جهاد کړي. پیښه سوا چې مخلوق بناسو لکه چې تاسو مخ لایمنو یو رقم ته عمل وکاو، خو چې ځان له شو د دې عمل ضد وکاو چې په ارچا کې دا صفت موجود شي. پیغمبر فرمایي که د غرغو د عمل ولې نه کړي ټول الله بربادي. دغه یو حدیث موږ تاسو لپاره کافي شاته دی. اول زه به ته به بل اری اوس په دې ګورئ مونږ کوو کني کوو حج لزو کنه زو روزه نیسو، خو چې خلکو وړاندې شو خلک وایي چې دا شیخ الاسلام ابن تیمیه دی، او چې به ځان له شو دغه عمل وغه عمل دی یو بل سره چې مخامخ کې ټکر دی ورو بدی. زمونږ چې څومره کړنه او عمل شوی دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي هغه ټول برباد شو. صدق دا معنی ظاهر باطن برابر کا. تاسو سره مم دا عادت، زر مم دا عادت، کور کې مم دا عادت، په سفر کې مم دا عادت، په حضر کې مم دا عادت، د شپې مم دا عادت، د ورځې مم دا عادت.
څلورم من په هغه وخت کې د خسته اخلاق ولا جوړیږو او خسته اخلاق به ولرو چې کله په من کې رافتی سفیان ثوری نه چا پوښتنه وکړه رافت څه معنا د توري په ځای کې توري استعمالول د قلم په ځای کې قلم استعمالول د اسلحه په ځای کې اسلحه استعمالول دغه کټګوري او درجه بندي چې ارڅو کې د خسته اخلاق الله نصیب کی و الا کله توري په ځای کې قلم او د خبرې په ځای کې توري استعمالي د سړی ګوره بد اخلاق لري به موږ به دوی پیژنو ترتیب برابر کو زمونږ اوسو په دعوت او په جهاد باندې کله کله د ثمره ظاهري مرتب نشي وجه سره چې موږ ټول به ترتیبي کړی دا پیغمبر چې کله مکه کې وشي تاسو له ان شاء الله ژوند ذکر کی 380 بوتان پاګیزه کې د خپل مون جاری ساتي خو چې کله مدینه منورې لراغه اسلامي ریاست برابر کې قواوی په ثبوت له یو په دینه زمانه ول لاندې به راغورځو او به ویل چې حق راغه باطل ختم دی باطل نو نشي ټینګیدونکي زه وګوره دغه نو څه به زور کوا پنځم من په هغه وخت کې د خسته اخلاق ولک جوړیږي چې کله په من کې صبر موجودي صبر متعلق خبره وسنه کوم خو دومره بو وایو چې درې قسمه یو په طاعات باندې صبر یو په مشکلات باندې صبر او بل د ګنا نه صبر په طاعات باندې صبر سمانا اذان وشو چې حي على الصلاه وحي على الفلاح ایا ما ته رښتیم د کامیابی زیل راولو کنه نغلو کراغلو بس پېښه بده باندې چې تاسو صبر وکي صبر په مشکلاتو تعالی تکلیف مغلب پورې شو جزه پځې کوي کنه کوي امام احمد صاحب شکر دشمنانو ووالو هغه په اخر وخت کې زویرګي کو نو دی بچي ورته ویل عبد الله وې د تاسو سم دا خبره اوریدل چې دا کم سړی زویرګي کوي وې دی باندې الله خپکیږي احمد صاحب هغه زویرګي بند کې چې په دې الله خپه نشي موت وګوره په سر باندې در نه ټول جهنم را خبر کړي صبر عن المعاصي دا معنی چې ګناه سره موږ خاموش شو ورسته شو ليس الورع كالكف پیغمبر فرمای دا تقوا نه ده چې ته په جمعه کې به تور مثال ناشي زنا ناروا ده غلا ناروا ده رشوت ناروا ده چې بل سره مخامخ شو د الله د رضا په خاطر ورسته شو دغه تقوا ده شپږم هغه وخت کې به موږ د کېسته اخلاق ولا جوړ شو چې د الله عزوجل په دې بندگانو باندې موږ رحمت او شفقت بني اسرائیل کې یو کس هغه په سپي باندې شفقت کوي د انسان ډیر پاهه شو الله عزوجل دغه شفقت د وجه نشه اغله او بو ورکړي جنت له دا بوتله ولبل کذا په شو باندې ظلم کې بند کړه خوراک وسه کې په بند کې الله عزوجل د جهنم په طرف باندې بوتله وم خسته اخلاق ومن باندې هغه وخت کې الله را پیرزو کی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو وقار پسړه کې ولرو صحابه کرام هر ورځ موږ تاسو درس کې دا وایو چې الله دې اسلام دشمنان موږ تاسو له متوجي کینه په مناظره کې کوم له دې چې ویلې چې تاسو کې الحمدلله محمدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوټل څو مرګري دي پیغمبر باندې عليه الصلاه والسلام په مکه مکرمه کې هغه کم صحابي دي چې ټول نه اخره مړ شوی دي په مدینه منوره کې هغه کم صحابي دي چې هغه اخره مړ شوی دي کوم له څوک وي د پیغمبر کاتبان څوک کسان دي دیو بالر په باره کې څومره مهارت لرو چې دومره لوبي کړي دی او دومره بالونه کړي دی او دومره دا کار کړي دی دیو سندرغاړي باره کې څومره معلومات لرو په دومره وخت کې پلانې سینما کې د سندرو ویلې دومره سندري سب شوی دی بیا پلانې زیره لاړه لیکن موږ دا نه پیژنو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتبین د وحی څومره شان د صحابه پیژندل پکار دي صحابه ډېر اوچت شان والا دي اتم من په هغه وخت کې د کېسته اخلاق ولا جوړیږي چې بے پیدي کارونه کې ځان بند نکو یحیی علیہ السلام وړي کې بچی دی انډیوالانو ته مطالبه وکړه چې راځه لوبي کوو وې موږ دې نه پیدا شي منهاج المسلم کې واجب واقع لري قاصدین کې یو سړی په لار باندې تیردو پر دې بنگلې له وخت چې دې باندې څومره روپۍ لګېدلې او څومره وخت به جوړ شي متصل د خپل ځان له متوجي شو چې اے نفسا د پردیو بنگلو حسابونه د سره دي د پردیو تجارتونو حسابونه د سره دي او ځان سره د حساب نه کړي نفس نن تعالی سزا درکوم یو کال سر په سر در باندې روزانه سر منګه ټول ورځې د پردیو څو گاډي واخسته څومره بنگلې جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
من حسن اسلام المرء د انسان د اسلام د خوبیان نه یو خوبی دار چې بې پیدي کارونه کې د سره باید موږ تاسو ځان مصروف نکو. نه هم موږ په هغه وخت کې د کیسه اخلاق ولا جوړیږو چې کله موږ په مسلمان سړي باندې بدګماني ونکو، شر ظاهر لګوري. زید عمر بکر کې ظاهر کې او مسله د موږ باندې حکم کو، نور الله لا پرېدا. لسم موږ په هغه وخت کې د کیسه اخلاق ولا شو چې کله موږ د حسد نه ځان وساتو. ابن عثیمین د شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل کړي رحمه الله، حسد دې ته ویل کېږي چې نعمت الله عز وجل چاله ورکړي دی او ته ارمانو کې چې الله کله به ته اخلي، خو نیک اعمال داسې د منځه وړي لکه چې څنګه د چاړه راوالي وخته په ختم کې اول حسد په اسمانونو کې ابلیس کړي، اعلان دی قابل کړي دی، تا په الله باندې اعتراض کړي. ایولسم موږ په هغه وخت کې د کیسه اخلاق ولا جوړیږو چې کله موږ د خپل ژبه حفاظت وکړو. ژبه عبد الله ابن مسعود فرمای هر څوک به زندان له ضرورت ولري، خو په ټولو کې چې زیات زندان له ضرورت لري هغه د انسان ژبه ده. تا څومره قید دی لور کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جهنم کې اکثر خلک لو کړی شوی د ژبې د وجه نه لو کړی شو. امام زهبي سے فرمایي چې عالم له چوي ویلي چې په انسان کې به تقریبا څو مرزونه وي اتزرا، خو د وزرا 999 مرزونه علاج په دې خبره کې چې خپل ژبه کنټرول کا. خپل ژبه هم قلا ده هم بلا ده، پښتانم دا وایي. او دولسم د رب العالمین نه دعا غوښتل. اثرات سدي تندې پراخه، یو خله خندا، خلکو لنیکی ورکول، تقل ویل شي د خلکو غیبتونه نه کول، دا رکستا اخلاق او علامات.